السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته دغه T20 بلاس په هکله باندې یو خبر درکړم چې نن په T20 بلاس کې د افغانستان محمد نبي او نوین الحق دوی ټیمونه چې کوم دی خپل مابین کې دوی لوبه ترسره کړله چې په دغه لوبه کې اول د نوین الحق دوی ټیم بیټینګ ترسره کړ چې په 20 اوورو کې صرف 109 سنځه ټارګټ د محمد نبي دوی ټیم ته ورکړی و. که بولینګ کې موږ راستو محمد نبي ورته یو ځل بیا په پاور پلی کې ډېر زبردسته بولینګ ترسره کړی ده. په 4 اوورو کې نبي صرف 18 رنزه ورکړي دي او همدغسې یو لوبغاړی موټ کړی ده. نبي نه علاوه دغه نورو بالرانو ورته ښه بولینګ ترسره کړی دی، یعنې هغوی پرې نه ښودل چې غټ هدف ورته کیدي، ځکه صرف 109 پورې هغوی دغه رنزونه ورسوه او ټول لوبغاړي اوټ شول. د محمد نبي دوی ټیم بیا دغه ټارګټ په 19 اوور کې پوره کړی ده، 15 لوبغاړي اوټ شوي دي. حالانکې په نن لوبه کې خو نبي ورته بولینګ کې ډېر ښه بولینګ ترسره کړی، خو په بیټینګ کې دومره ښه نه ده ځلېدلی، صرف 8 رنزه یې کړي دي چې پکې یو شپږیزه یې وهلی ده. دې نه علاوه دغه نور لوبغاړي کوب بیا 28 رنزه کړي او د اوپنر بیټسمین بیا 10 رنزه کړي دي، کیک بیا 14 رنزه کړي دي. خو که موږ د نوین الحق بولینګ وګورو، نوین الحق بیا نن یو ځل بیا زبردسته بولینګ د خپل ټیم لپاره ترسره کړی ده. نوین الحق په نن لوبه کې 3.2 اوورو کې 22 رنزه ورکړي دي او 2 مهم لوبغاړي ورته اوټ کړي دي. خو د دوی دغه ټارګټ ډېر کم و، ځکه د نبي دوی ټیم دغه لوبه نوین الحق نه ګټلې ده په 15 وکټو باندې. خو دغه ښه خبر دا ده چې نوین الحق به اولنۍ لوبه کې که تاسو وګورئ هغه به ډېر زیات رنزونه ورکول. اوس دغه ډېرې لوبې دلته T20 بلاس کې ترسره کړلې، یعنې تجربه یې ترلاسه کړې. دغه 13 لوبه کې هم ښه بولینګ ترسره کړ او نن چې کومه لوبه ترسره سوله په دغه کې هم نوین الحق ښه بولینګ ترسره کړی چې دغه د افغانستان کرکټ لپاره هم یو ډېر ښه خبر ده.